جمع او تفریق له یو بل سره څه ډول اړیکه لري؟ د جمع میزان په څه شي ترسره کیږي؟ آیا د جمع له سوال څخه د تفریق سوال جوړولی سو؟ السلام علیکم. د 15 درس تمرینی ویډیو ته ښه راغلاست. د نن ورځې په تمرینی درس کې د جمع او تفریق ترمنځ پر اړیکه سوالونه حل کوو. دا تمرین د کتاب د 29 او 30 صفحې مطابق دی. په درس کې به تاسو وپوهیږئ چې جمع او تفریق له یو بل سره اړیکه لري. مثال: که 15 جمع 3 برابر دي له 8 سره، نو 8 منفي 3 مساوي دي له 15 سره، او 8 منفي 15 مساوي دي له 3 سره. جمع عددونه سره یو ځای کوي، تفریق بیا له ټول عدد څخه یوه برخه باسي. لومړی سوال: که زه ووایم 6 جمع 2 مساوي دي له 8 سره، نو څو تفریق سوالونه ورڅخه جوړېدلی سي؟ جواب: 8 منفي 2 مساوي دي له 6 سره، 8 منفي 6 مساوي دي له 2 سره، نو 2 سوالونه ورڅخه جوړېدلی سي. دوهم سوال: که 9 منفي 4 مساوي دي له 15 سره، نو کومه جمع ورڅخه جوړېدلی سي؟ جواب: 4 جمع 15 مساوي دي له 9 سره، او 15 جمع 4 مساوي دي له 9 سره. دریم سوال: که 9 جمع 3 مساوي دي له 10 سره، نو د تفریق 2 سوالونه ورڅخه جوړ کړه. جواب: 10 منفي 9 مساوي دي له 3 سره، 10 منفي 3 مساوي دي له 9 سره. څلورم سوال: 11 منفي 6 مساوي دي له 15 سره، نو جمع یې څنګه ده؟ جواب: 6 جمع 15 مساوي دي له 11 سره، 15 جمع 6 مساوي دي له 11 سره. پنځم سوال: که زه ووایم 4 جمع 4 مساوي دي له 8 سره، تفریقونه یې کوم دي؟ یعنې 4 جمع 4 مساوي په 8 سره. جواب: 8 منفي 4 مساوي دي له 4 سره، 8 منفي 4 مساوي دي له 4 سره، یعنې دواړه یو ډول دي. یادونه: جمع او تفریق د یو بل مخالف عملونه دي، خو نږدې اړیکه سره لري. که ته جمع زده کړې، نو تفریق به ډېر درته اسانه سي. هر جمع له ځان سره یو تفریق لري، او هر تفریق له ځان سره یوه جمع. 15 تمرین د درس مو همدومره و. د خدای په امان.